طالبانو ته د احمد مسعود مهم پیغام دا چې احمد مسعود په دغه پیغام کې طالبانو ته څه ویلي. ملګرو که غواړئ چې په پوره حقیقت ځان پوه کړئ د ویډیو تر پای را سره پاتې شئ او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د شمال ټولوالې د پخواني قوماندان احمد شاه مسعود زوی له فارن پالیسي رسنۍ سره د خپل مقاومت او طالبانو سره د مخالفت په اړه مرکه کړې ده او ټینګار یې په دې کړی دی چې دوی په اسانۍ د طالبانو واکمني نه مني او په قدرت کې د شریکېدو یې ویلي دي. احمد مسعود ویلي دي چې د جګړې پلان نه لري او که چیرې جګړه پیل کړي نو دا به کورنۍ جګړه نه وي او د نوموړي په وینا چې جګړه به پرې تپل شوې وي. مسعود وایي چې ټولو قومونو ته په واک کې برخه ورکول، د سیاسي واک مساوي ویش، عدالت منځته راوړل او د خلکو د حقونو خوندي کول یې بنسټیزې غوښتنې دي. نوموړی ګواښ کوي که چیرې طالبانو سره د خبرو له لارې هوکړې ته ونه رسیږي نو دی او خلک به یې طالبانو سره جګړه پیل کړي. احمد مسعود دا هم ویلي دي چې له یو شمېر بهرنیو هیوادونو یې د مرستو غوښتنه کړې چې طالبانو سره جګړه ورکړي، خو تر اوسه چا ورته مثبت ځواب نه دی ورکړی. احمد مسعود ویلي که طالبان یې غوښتنې ومني او د دوی د غوښتنو اړوند حکومت جوړ کړي نو جګړه به نه کوي او همدا ډول به نور بیا د له سیاست څخه لاس واخلي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا زمونږ د دې ساعت چمتو شوی خبر د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان.